لګولي تر سهار. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست، تېره ورځ به په خیر تېره سوي. ډاکټر صاحبانو موږ تاسې تر دې دمه پورې د ولوا ناروغۍ، د وجینا ناروغۍ، د سرویکس ناروغۍ او د یوټرس ناروغۍ ویلي دي. نن به د خیره موږ د فلاپین ټیوب په ناروغیو باندې خبرې کوو او د اووري دواړه به وایو. صحیح سو. د اووري صرف ټیومرونو باندې به خبره درېږي او بس خلاص. ډاکټر صاحبانو فلاپین ټیوبونه موږ تاسې پیژنو، یا هم دې ته بعضې خلک نفیرونه وایي، یا بعضې خلک ورته اوویډکټ وایي. دا هغه قناتونه دي ډاکټر صاحبانو چې د یوټرس دواړو خواو ته راسته او چپه خواته قرار لري، مادتو چې تر 10 سانتي متره پورې اوږدواله لري. د شاوخوا څخه مثلا دا هم موږ تاسې پوهېږو چې د کنیکټیو ټیشو پوښلی ده، بیا مایومیټریم لري، او د داخل خواته لیومین لري، او د لیومین ډاکټر صاحبانو د کولمنر سیلیاټډ اپیتیلیم په واسطه باندې پوښل شوي دي. دا بیا مختلف نومونه ورکول شوي دي ډاکټر صاحبانو په مختلفو ځایونو کې. مثلا هغه ساحه چې دې ته نږدې ده دې ته استمس وایي، فکر کو کومه چې یوټرس ته نږدې ده، یوټرس باډي خواته، پنډس خواته. او بله چې دی ډاکټر صاحبانو د دغه برخه چې ده دغه بیا یو څه آزاده ده، د امپوله وایي که نه، او هغه چې د ګوتو په شان باندې راوتلي جوړښتونه د اوري خواته هغه ته څه شی وایي؟ فیمبریا. خو دا خبره په یاد لرئ چې دغه داسې هم نه وي چې لکه دا اوري پکې ورننوتې وي دورې، مازې دغه یو فیمبریا یو لاس لکه یو ګوته چې ورسره ټچ وي، دغسې وي بعضې وخت. صحیح سو. نو موږ تاسې به نن ډاکټر صاحبانو دغه د فلاپین ټیوب په دغه برخه ناروغیو باندې خبرې کوو چې په دې برخه کې کومې ناروغۍ له واقع کېدای شي. صحیح ده. د فلاپین ټیوب ناروغیانو باندې د فلاپین ټیوب تر ټولو لومړی ناروغیانې چې دي ډاکټر صاحبانو هغه عبارت له التهابي ناروغۍ دي. تاسې به ډېر ځله داسې اورېدلي، سلفنجایټس کلمه به تاسې اورېدلې وي که نه. د فلاپین ټیوب التهاب ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ سلفنجایټس. د فلاپین ټیوب ډاکټر صاحبانو التهاب یا انفلمیشن ته سلفنجایټس وایي. ځینې استثناءات شته زموږ بدن کې. اوس مثلا فلاپین ټیوبایټس خوند نه کوي که نه، یا فلاپین ټیوبایټس نه به څه معنا به یې وکړئ چېرته دغسې نوم وایي. یا مثلا لکه ټیسټایټس. نو ځینې ځایونو کې رښتیا هم د عالمانو په کوم ځای کې چې هغه د خپل نوم وروستی دغه مثلا یو سپیکس ورسره یو ځای کوو، او بالاخره سپیکس د آیټس او د هغه ساحې التهاب باندې دلالت وکړي. نو په ځینې ځایونو باندې داسې نومونه نه دي ښودل شوي ډاکټر صاحبانو. لکه مثلا همدارنګه کولانجایټس په یاد مې دي. نو دا هم همدغسې دی ډاکټر صاحبانو. د فلاپین ټیوب التهاب ته بالکل نوم یې بدل دی، د هغوی د التهاب د نوم چې هغو ته موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ سلفنجایټس ورته وایي. سلفنجایټس. نو سلفنجایټس او پیلویک انفلمیټري ډیزیز باندې به لږ خبرې وکړو. پی آی ډي. صحیح سو. پی آی ډي باندې پرون ما تاسې خبرې وکړې. پی آی ډي یا پیلویک انفلمیټري ډیزیز د یو سینډروم په ډول سره رامنځته کېږي، یو کلینیکل سینډروم ده. داسې چې اکثره وخت ښځې د ولوا په ناروغۍ اخته سي، او بالاخره هغه مایکروب ممکن ورسره وخیږي وجینا ته، او بالاخره لکه دا زه چې اوس اخته یم، اول مثلا یو ساده ټرانسلایټس خو یو سیستم راته پیدا و، وروسته قرار پارنجایټس سو، بالاخره لارنجایټس سو، قرار په ریسپیریټري ټرک انفیکشن داسې پسې ولاړل نه نیچرل پتوې باندې. دا هم همداسې دی ډاکټر صاحبانو. اول مثلا ولوا ستونزه وي، که حل نه سي ځي وجینا ته، او که وجینا څخه بالاخره پسې ځي سرویکس ته، او بالاخره پسې ځي کوم ځای ته ډاکټر صاحبانو؟ یوټرس ته، او له یوټرس څخه فلاپین ټیوب ته ځي. نو چې رامنځته کوي پایله به یې څه وي؟ سلفنجایټس. نو موږ ویلی سو چې پی آی ډي هغه کلینیکي سینډروم دی ډاکټر صاحبانو چې د ښځو په پیلویس برخه کې واقع کیږي او خپل اعراض ولایم لري. د دغو ښځو تر ټولو مهم اعراض ولایم چې وي ډاکټر صاحبانو پی آی ډي په وخت کې د سپوختې سخت دردونه وي، دا ښځې شکایت کوي. بعضې وخت د منسچرل سایکل ایریګولیشن هم ورسره وجود لري، او بل ډسچارج لري، ویجینل ډسچارج. او ډسچارج یوزولي پیورولنټ او بد بوی لري اکثره وخت. دغه چې ډسچارج وي د سپینې اوبه وایي ډېر لرم ډاکټر صاحب وایي، او بد بوی لري دا ښځې، دا درته وایي. او بعضې وخت د ملا د برخې دردونه هم ورسره لري دا ښځې. کم اندازه تبه، انورکسیا، او بعضې وخت حتی چیلز هم ورسره لري ډاکټر صاحبانو. دا پی آی ډي چې دا ډاکټر صاحبانو دا چې اکثره وخت دغه میکروب د اسنډنګ پتوې په ډول سره رامنځته کیږي. نو دا میکروب اکثره وخت یا پی آی ډي اکثره وخت په هغو ښځو کې ډېره واقع کیږي چې په دغو نږدې وختونو کې ابورشن ورکړی وي، یا هم ولادت یې ورکړی وي، یعنې پیوفیرم چې ورته وایي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او یا هم هغو ښځو کې ډېر واقع کیږي چې انټرا یوټرین
کنټراسپټیو ډیوایز یا موږ تاسې پی یو ډي چې ورته وایو دغه چې پرې هم کې ولري او یا هم کیدای شي چې لوکل ابډامینل انفیکشن ولري له هغې څخه وروسته دغه مایکروب ورته داخل سي مثلا لکه په دغه ساحه کې اپنډیسایټس دلته ډېر نږدې دی نه اپنډیسایټس دلته وي نږدې بالکل همداسې ده که یا له اپنډیسایټس څخه بالاخره مایکروبز ورته داخل سي او بالاخره دا پیښ او یا هم د پیلویس خواته نږدې پیروټینایټس له دې ساحې څخه بیا بالاخره مایکروب موږ تاسې پوهېږو چې دغه د پیمبریا په برخه کې په لاپین ټیوب پیروټونیل کیویټي ته بالکل خلاص ده نو له دې خوا څخه هم میکروبونه ور داخلېدای سي له یې خوا څخه هم ورته راخطای سي خصوصا د پی آی ډي په وخت کې له یې خوا څخه ورته راځي او مثلا پیروټونایټس او د اپنډیسایټس په وخت کې له دې خوا څخه ورځي په دواړو صورتونو کې چیرې رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو سلفانجایټس رامنځته کېږي سلفانجایټس ډاکټر صاحبانو که د چپه خوا و نو رایټ ایلیاک پوسا کې او که په چپه خوا کې و نو لیفټ ایلیاک پوسا کې سخت دردونه وي چې سړی فکر کوي چې دا ښځه اپنډیکس ده ډي ډي یا هم ډیفرنشل ډیاګنوسس د دې له چیز سره د باید ډاکټر صاحبانو وسي د اپنډیسایټس سره یا کوم ښځې چې تاسې شک د اپنډیسایټس پې کوئ نو د هغوی ډیفرنشل ډیاګنوسس تر ټولو لومړی باید له چیز سره وکړئ سلفانجایټس سره وکړئ ډاکټر صاحبانو صحیح سو ښه د دې تر څنګ دې ساحې ته ځینې وخت میکروبونه ډاکټر صاحبانو د وینې په واسطه باندې هم خپرېږي په خاص توګه سره په هره ساحه کې چې میکروب د وینې په واسطه باندې امکان لري چې تر دې ځای پورې میکروبونه راورسوي صحیح سو نو د تر ټولو ښه مثال د وینې په واسطه باندې د دې ساحې پورې میکروب راتللو مثال څه دی ډاکټر صاحبانو ټیبرکلوسس د ټي بي میکروب اکثره وخت دې ساحې ته د وینې په واسطه راځي په دې کې شک نشته په ایلیل ټي بي او یا هم پیروټونیل ټي بي کې بیا مستقیما لوکل ورته راتلی سي او یا هم یو څوک چې په مثلا په ټي بي انډومیټرایټس باندې اخته دی دغسې نږدې ورته راتلی سي او برعکس له دې ساحې څخه هم هغې خواته ورتلی سي خو اکثره وخت ټیبرکلوسس ډاکټر صاحبانو یا دا باسیلای د مایکوبکټیریم ټیبرکلوسس د څه شي په واسطه تر دې ساحې راځي ډاکټر صاحبانو د وینې په واسطه دا په یاد لرئ پی آی ډي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت چې رامنځته کېږي دا یو قسم وینیرل ټرانسمیشن انفیکشن دی وینیرل transmitted infections. Who know what is venereal transmission? Sexual transmission. Sexual transmission مخته دغه پخوانۍ اصطلاح و خلکو به کاروله مخکې sexual transmitted میکروبونو ته څه ویل کېدل ډاکټر صاحبانو venereal transmission اوس ورته څه وایي STD sexual transmission disease ورته ویل کېږي دغوی ته صحیح سو چې یوژولي دا مایکروبونه د سکس سره انتقالیږي د سکس په واسطه باندې عموما ښځو ته داخلیږي ډاکټر صاحبانو چې اکثره وخت د میل سیکشوال پارټنر په خاص توګه سره هغه مایکروبونه چې پی آی ډي رامنځته کوي کلامید یا ټریکومایټس تر ټولو ښه مثال د اوناسیریا ګونوریا دا دواړه کولی شي ډاکټر صاحبانو پی آی ډي رامنځته کړي یعنې سلفانجایټس انډومیټرایټس سرویسایټس ویجینایټس او ولوایټس دا ټول رامنځته کولی شي د دې تر څنګ ډاکټر صاحبانو اکثره وخت په هغو ښځو کې چې پوست پارچم میکروبونو باندې اخته کېږي یعنې تر ولادت وروسته دوی په میکروبونو باندې اخته کېږي په خاص توګه سره سټریپټوکوکسي او کولیفام بکټیریا کلاستیډیا او نیموکوکسي دوی هم کولی شي چې پی آی ډي رامنځته کړي ډاکټر صاحبانو خو په صورت عموم کې په یاد لرئ هغه ښځې چې په پی آی ډي باندې اخته وي د نس د کښتنۍ برخې سخت دردونه د پیلویک د برخې دردونه د نس او همدارنګه ډاکټر صاحبانو د چې لري بایلیټرل ایلیک پوسا کې اکثره وخت که دواړه خواوې وي البته خصوصا سلفانجایټس او که چېرته مثلا یوه خوا وه نو بیا صرف هغه یوه خوا کې درد وي ډسمانوریا لري یعنې له منس سره دغه دردونه لري دا ښځې منسټرل انوملي ما تاسې ته مخکې ویل نه دغه ابنارملټي هم لري مینسیزم په خپل منظمه توګه سره نه راځي او کم اندازه تب او ټیکیکارډیا لري دا ښځې پی آی ډي باید تداوي سي ډاکټر صاحبانو که چېرته پی آی ډي تداوي نه سوه نو زیات امکان یې شته چې دغه ښځې ډاکټر صاحبانو بیا وروسته په یوه سخت اختلاط باندې اخته سي ځکه چې کرونیک پی آی ډي کولی سي چې رامنځته کړي ډاکټر صاحبانو انفرټیلیټي دا ښځې له اولاد څخه د تل دپاره خلاصېږي او یا هم کیدای سي چې پیروټونیل اډهیژنز رامنځته کړي د پیلویک د غړو او د پیروټونیم په منځ کې کیدای سي اډهیژنونه جوړ کړي چې دغه هم بیا په خپل وار سره د انفرټیلیټي دپاره زمینه مساعدوي که چېرته یوه ښځه مثلا دغه اراز ولري چې ما تاسې ویل مثلا د نس د کښتنۍ برخې دردونه یا د سپوختې دردونه د ملا د خوا دردونه د ګروین دردونه بعضې وخت کم اندازه تب او ټیکیکارډیا
او ویجینل ډسچارج بعضې وخت هر وخت هم نه ډاکټر صاحبانو دغه اعراض ولري نو موږ تاسې په کار دا ده چې هغې ښځې ته چې وکړو ډاکټر صاحب ساده سی بي سي او سی آر پي به یې لوړه سوې وي سی ریاکټیو پروټین او سی بي سي کې به موږ تاسې ممکن لیکوسایټوسیس پیدا کړو ډاکټر صاحبانو بعضې وخت خطا کیدای شي چې مثلا د لیکوسایټوس په هغه کې موږ کیدای شي لیمفوسایټوس پکې پیدا کړو او بل ډاکټر صاحبانو الټراساونډ ورته کوو په الټراساونډ کې به موږ وګورو چې په کولډ ساک کې فلویډ کلکشن وي اکثره وخت یا هم د انډومیټریم تکنس ورکړی وي او یا هم د څه شي تکنس ورکړی د فلاپین ټیوب داخلي کلیبر تکنس پیدا کړی صحیح سو او دا د هر چا کار نه دی تکړه ډاکټر پې پوهېږي سټاپ یې که بېرته شروع کړه